درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان ولسمشر ویلي چې افغانستان کولی شي د خپلو صادراتو لپاره زموږ له اقتصادي دهلیزه ګټه پورته کړي. عارف علوي زیاته کړې که چیرته افغانستان کې سوله راشي نو دا هیواد به په ډېره اسانۍ د پاکستان چین له اقتصادي دهلیز نورې نړۍ ته خپل صادرات وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې اسلام ته سپکاوی د منلو نه دی او په خبره یې روسیه هیڅ دین ته د سپکاوي اجازه نه ورکوي. د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس ویلي چې په برجام 0 نقطې ته د ایران راستنېدل ناممکن دي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې موږ به په افغانستان کې د اوربند په رامنځته کولو کې پوره مرسته وکړو او ترکیې یو ځل بیا له اسرائیلو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو پرېکړه کړې ده.